المسلمین والمسلمات لاولنے گل د اسلام دے نمبر 2 والمؤمنین والمؤمنات دویم گل د ایمان دے نمبر 3 والقانتین والقانتات دا یو گل دستا پکی لس گل ندیخوا دریم گل دے تابدارائی نمبر 4 والصادقین والصادقات صداقت والا گل خوا نمبر 5 والصابرین والصابرات نیمہ گل دستا مکمل شلا نمبر 6 والخاشعین والخاشعات خشیت یعنی یرا نمبر 7 والمتصدقین والمتصدقات سخا والا صفت خوا نمبر 8 والصائمین والصائمات روجے والا صفت نمبر 9 والحافظین فروجهم والحافظات پاک دامنی صفت نمبر 10 والذاکرین اللہ کثیرا ذکر والا صفت خوا دا یو گل دسترا او ستاسو مخی ما لس گلونا دا پیشرل دا لس گلونا دی دا دیسرا چازان مزین کو نو دل بارا بس ملاوی گی نتیجہ صدا اعد اللہ لهم تیار کردے اللہ تعالی دل پارا مغفرتن بخنا و اجرن عظیما اجر دیلوی نو دا گلدسته که سړی کولاوی نو دی باندې یو میش لګي ښه یو ګل چې هغه کولاوی د هغې خوشبو د ټینګېدل بیا ګران دي ښه دا سرسري طور سره ستاسو مخکې ما ګلدسته پیش کړه چې دی کې دا لس ګلونه دي مسلمانانو لپاره یعنی دا نهایت هی ضروري دي هر مسلمان لپاره چې دی ګلدستې سره ځان مزین کړي یو ظاهري دنیاوي ګلدستې دي چې شواله ته غاړې ته واچوي یا نور داسې خوشحالی موقع ده اوټونو کې یو سړی پاشې دی یا حاجي صاحب را روان دی نو ګلدسته یو څو ورځې وي او بیا د هغې هغه یعنی ښایست هغه نه هغه بیا ختم شي لیکن دا ګلدسته داسې ده چې دا ختمیږي نه دې سره کې انسان ځان مزین که نو همیش لپاره دې مزین او همیش لپاره یعنی دې خوبصورت پاتې شو اوس بعض حضرات داسې دي چې هغو کې دا ټول صفتونه ادا به راشي داسې خلک هم دنیا کې میلاویږي ښه چې هغو کې دا لس واړه یعنی تمام صفتونه دا تمام ګلونه هغو ته حاصل شوي دي او دنیا کې داسې خلک هم شته دی چې هغو ته یو هم میلاو نه شي ټول دغه شان له دې ګلدستې نه محرومه پاتې شي نو آیات ډېر زیات آسان دی ښه دې لپاره د علم ضرورت نشته دی خو آیات چې تا یو ځل واورېده ستا زړه کې پکې ولیکلی شي ښه او دا آیات که تا ځان له یاد کو سدی کې څوک امام صاحب نشته دی تا ته څوک وایي مونځ لپاره څوک نشتی مخکې شه دا آیات ووایه دا آیات چې تا ووایه بیا چې تا په یو ساه کې ووایي نو بیا خو واوه آیا که سدی کې تلاوت ضرورت شي نو دا آیات چې کوم دی دا به تا یاد کړي ډېر زیات آسان دی ډېر زیات آسان دی نو دا سدی کې ته تلاوت وکړه دارنګې یو ځای داسې دی چې هلته یعنی نمونو ضرورت دی چا لپاره یو ځای کې چا لپاره د نوم ضرورت شو نو په دې کې د نومونو چې کوم دی ذخیره پرته ده خزانه ده قرآن خزانه ده دې کې بیان دی دې غاړه نارینه دې غاړه زنانه دا خزانه د دواړو بیان په دې کې راغلی په دې آیات کریمه کې نارینهو بیان هم شته دی زنانهو بیان هم شته دی دواړو بیان راغلی ان المسلمین یقینا مسلمانان سړي والمسلمات مسلمانان زنانا دواړو بیان راغی والمؤمنین والمؤمنات ایماندار سړي نو ایماندار زنانا مقابله ده بعضونو کې زنانه چې کوم دی کته گاډي چلی هغې کې مقابله یې بعضونو کې زنانه اټون ته مودرېږي بعض ملکونو کې چې کوم دی د نارینه نه زنانه ډېر زیات مخکې شي ډېر مخکې شي نو اصل کې زنانو لپاره نور دنیاوي لحاظ سره داسې کمال نه دی چې هغې کې مخکې لاړ شي ګاډۍ مخکې کو موټر سایکل کې زنانه مخکې لاړه یا دارنګې نور دنیاوي لین دین کې اصل کې زنانو لپاره چې مقابله ده قرآن ښیي نو هغه په دې چند صفتونو کې ده چې هغه د اسلام والا صفت دی کې زنانه مخکې شي آیا څوک شته دی داسې زنانه چې هغه د نارینهو نه هم مخکې ده
او جی بالکل وګورا سورۃ تحریم دی ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون داسې زنانه ده چې هغې سره هېڅوک مقابله نشي کولی خاوند دې سور کافر دی دنیا کې ټول نه لوی غټ کافر دی لیکن زنانه دومره ده چې اوچته تابعداره زنانه ده آسیه ښه دا ورته فرعون بیبي ده او هغه یعنی دومره مخکې هغه تله چې نارینه سره مقابله دا نشي کولی ښه نو دا صفت د اسلام او د ایمان اسلام څه ته ویل کېږي ظاهر ته ویل کېږي ښکاره آسان مثال داسې دی لکه زموږ علاقې ته بجلی راغله لکه یو علاقې ته بجلی راشي بالکل ښکاري ښه مبارک شي ستاسو علاقې ته کې ته بجلی راغله او چې بالکل راغله خو پکې کرنټ وغیره دا پکې دارو لپاره هم نه ملاویږي دا دارو لا نه ملاویږي نو ظاهرا ښکاري دې ته وایي اسلام اوس یو سړی د هغه موس کوي تلاوت کوي ظاهري چې کوم دی ښکاري نو دا دې ته وایي یعنی مسلمان او دویم شی دی والمؤمنین والمؤمنات ایماندار سړي ایماندارې زنانه نو ایمان داسې شی دی چې هغه زړه کې دی نو هغه پټ دی هغه نه ښکاري اسلام ښکاري ښه اوس یو کس جمعات ته راغی نو پته لګي چې فلانې صاحب جمعات ته راغلی ډېر ښه سړی دی مزګزار دی نو هغه ښکاري که تاسو کا تسبیح دی غټې غټې دانې نی ته اړئ سبحان الله الحمدلله دا ښکاري مولانا صاحب درس ورکوي نو ښکاري قاري صاحب د قرآن اوري نو ښکاري زنانه اعتکاف ته ناسته دا ښکاري حاجي صاحب حج نه واپس روان دی ښکاري لیکن ایمان داسې شی دی چې دا نه ښکاري دا یو پټ شی دی دا څنګه پټ دی لکه تارونو کې چې علاقې ته بجلي راغله پکې کرنټ شته دی طاقت شته دی نه ښکاري نو دا یو پټ شی دی ظاهري ښکاري او دارنګې چې کوم هغه اصلي شی دی هغه پکې نه ښکاري هغه پټ یو طاقت دی نو دا شان د اسلام ظاهري شی دی او باطني شی هغه ایمان دی چې د هغې تعلق هغه زړه سره دی نو بعض سړی ظاهري طور سره مسلمان باطني لحاظ سره یعنی چې دا دواړه صفتونه انسان کې راشي اسلام ظاهر او باطن دا دواړه ښیي چې ظاهر کې دی هم تابعدار وي او باطن چې کوم دی بعض وخت تاسو ګورئ هندوانه ده یا خټکی دی یا یو بل شی دی له پاسه نه ډېر زیات مزیدار دی پکې نه څښا دی نو دغه شان لکه ظاهري طور سره یو انسان نیک عمل اختیاري لیکن زړه کې دندې ایمان نشته دی نو د مثال دغه شان لشي اوس څومره غیر مسلم دی او څومره ښه کارونه کوي یو هندو دی د شرک هندو دی د هغه خوا ته لاړ شه دومره زبردست اخلاق دی سړی ورته حیران شي سړی چې د اخلاقو ته سلام وکړم لیکن پکې دندې ایمان نشته دی نو لہذا که هغه څه عمل کوي او دارنګې ستا اکرام کوي نو هغه ته دنیا کې ترقي ملاویږي لیکن آخرت کې هغه ته ثواب دا نه ملاویږي لپاسه نه تابعدار دی پکې نه تابعدار نه دی نو چې پکې نه د دې د ځینې مثال ځینې میوه ګوره ام دی ام څومره خوږ شی دی ام دی خو پکې ګوره بم دی نو بعض انسان مثال داسې دی لپاسه نه ډېر مزیدار دی خو پکې نه څه شی دی خطرناک دی زړه کې غټ غټ نرغوټان پراته دي غټ غټ نرغوټان بغل دی حسد دی کینه دا ایمان نشته دی الله نه انکار دی دارنګې بعض میوه داسې ده چې هغه له پاسه نه پکې نه یو شان ده پکې بمان نشته دی لکه انځر دی را روان ډېر زر دی انځر ښه انځر دانه واخله خولې ته اچوه بس دی کې پکې زیاتي شی نشته دی مالټه ده یا کیله ده له پاسه پې تیله ده هغې نه تیله به لړکی کیله به خورې تیار حلوا ده لیکن دې کې زیاتی شی شته دی نه ښه انځر داسې شی دی چې دا یو سړی بیمار دی هغه له ورکه یو سړی که جوړ دی هغه له ورکه یو سړی که ناجوړ دی هغه له ورکه دې کې د چا پال ده هر چا لپاره دوی هم ده بعض ځینو کې انځران داسې دوه دانې ته وخوړې دا خوراک دی ته به ورسره موړ شي نو دا دوی هم ده دا میوه هم ده دا علاج هم دی هغه داسې بهترین شی دی خو دې کې زیاتی شی نشته دی اوس که انځر کې پکې چینجی دی که ستا زړه غواړي نه کولاوی دغه شان له خورې خوړی شي دا چینجي صفا دي ښه میوې کې چې کوم چینجی دی دا صفا دی چا زړه غواړي دغه شان له خوړی شي ښه چا زړه نه غواړي هغه کولاو کړي هغه تې لرې کړي نو باید شي هغه صفایي دا وړې وړې مرغۍ دي دا که له پاس نه تا باندې میچا دي یا لوی میچا جو کې کپړې نه ګنده کېږي دا صفا دي ښه دا شی دا صفا دی نو بعض څیزونه داسې دي چې د هغې صفایي ده یعنې هغه ګنده شی نه دی صفا شی دی ښه نو انځر پکې نه له پاسه نه دا یو شان لري ښه دا د اوریجنل انسان مثال دی ښه چې کوم نیک خلک دی اوریجنل خلک دی اصلي موږ چې دا شی اصلي جاپانی دی ښه
نو اصلي د قران والا میډن قران میډن اسلام اصلي مؤمن چې دی چې پکې نه لپاسنه یو شان دی ښه دې ته وایي مسلمان دې ته وایي مؤمن ښه نو قران وایي ظاهر کې چې کوم دی مسلمان دی او پکې نه چې کوم دی ایمان دی نو قیمتي انسان دی او که ظاهر کې لا اله الا الله اندر کالی بلا نو بیا نقصان دی د لپاره بیا د لپاره څه دی نقصان دی ښه نو دا لس نمونه تاسو ته ښیم یا ډېر زیات وګد دی لاولنی نوم چې کوم دی مسلم دی چاله نوم یې دی آسان نوم یې دا وګد نوم یې دا مسلم نوم ولا کېدا کدا نوم ولا نیک دی نو مؤمن نوم ولا کېدا جنایجو نوم ولا نیک دا بس ری خپل جات کې نوم یې دا سنوم دی جنایجو بعد نوم چې کوم دی هغه سنوم دی د لپاره ز نوم یې دماغه یا سنوم دی د لټ کالو یا غل کالوغه یا د لپاره ز سنوم یې دما خاسرون نوم ولا एकदम قران کې راغله خاسرون یعنی تاوانی نوم ولا एकदम خاسرون معنا تاوانی ښه قران پاک کې چې کوم دی زنیم نوم هم راغله زنیم معنی صدا زنیم هغه چاته ویل کېږي چې پښتو کې دی هغه معنی کول جماعت کې نشته لري چې پلاری معلوم نه نو دا چې نوم قران کې راغلی ښه نو درې وجنه معلومات پکار دي چې دا نوم زه एकदम دا څنګه دی نو قران پاک دې کې لس نمونه خيخه دا شارټ نمونه دي ښه او که یو سړی وي چې زه شارټ نوم باندې زما گزاره نه کیږي مال وګد نوم پکار دی نو سوال لسمه سبارک کولاو وګد نوم بشي تا د ملا ولې بیا وسو غاغستې نشي اچ بیا چا روزه نیولې بیا به نوم سو غاغلیغه روزه په خلی منی مشکل لغه چې اختر ته پاتې شو او روزه ما دګړه نو کېدای شي دا نوم بیا سو غاغلی خو قرآن آیات ته نو زبردست وې مخه فصفح الصفح الجميل دا وګد نوم دی فصفح الصفح الجميل تاسو دې کې چار اگې کې بولسان دی نوم دی خیا ورته وای زمانوم دی فصفح الصفح الجميل بیا غپلاروم دا نوم نشي لیکلې هغه ګټل کې جمیل بولی کې نور هغه نشي لیکلې نو ته به وتلې ببل غاډه وتلې غا ته به دا آیات یادي آیات نمبر 85 سورۃ حجر دی هغه چې سودا لیکي ته به وتلې غا او بیا به هغه جمیل څه دی کې جمیلان دګ دی هر ځای کې چې ګوري ګټه اوچتای جمیل دی دا نوم څوک نشي لیکلې فصفح الصفح الجميل معنی هم ډېر خپل دا معنی هم واورا فصفح ځان ناګانکا خپل مخ واړوا الصفح په مخ اړولو سره الجميل خستا یو سړی تا سره جنگ جګړه کوي یو سړی مازغتې شيري روزه به لګیدل دا سره باس مګوا غنه مخ واړوا خط طریقې سره قران ویغه یو سړی هغه ځین کار نه کوي تا سره باز مباحثه مګوا خط طریقې سره غنه مخ واړو معنی دا هغه څومره خپل ایمان ده قران دیغه دې کې نومونه شارټ تی خدا کو چا شوقي او نوم ځان لپاره دی نو دا او نوم دې نور هم ډېر نومونه راغلي ښه ان المسلمین شارټ نوم دې مسلم والمؤمنین دویم نوم دې مؤمن دریم نوم دې قانت سلورم نوم دې صادق رښتیا وایونکې پنځم نوم دې صابر شپږم نوم دی خاشع یره کوونکې اوم نوم دی متصدق اتم نوم دی صائم معنا روزدار خسته نوم دی او دارنګې نهم نوم دی حافظ او لسم نوم دی ذاکر څومره خسته نوم دی دا لس نومونه کتاله نه خوږي نو بیا انګریزانو نومونه ولګدنو بیا نوم ولګد چې دی هغه معنا هغه یې سبل غاړه بیا رواني دارنګي جنکای دي نو دی هغه نومونه هم دارالل ک جنای دا مسلمان ملکی دا والمسلمات د دین دا نوم راوت دویم نوم دی والمؤمنات مؤمنان ملکی دا والقانتات قانتا یعنی تابدارا والصادقات صادقا ملکی دا رښتیا وینکی والصابرات صابرا ملکی دا والخاشعات خاشعا دی اللہ نا یرکون کی والمتصدقا خیرات کون کی د سخا صفت والا دارنگی نهم نم چی ولیک دی سائما نم ولکی دا اتم نم دیخوا سائما یعنی روجہ دارا او نهم نم حافظا حفاظت کولو والا یعنی پاک دامنا او لسم نم دے ذاکرہ والذاکرین اللہ کثیرہ والذاکرات ذاکرہ نم لکی دغا دی قرآن پاک کی دی آیاتنا سمر خبری راوت دیخوا نو قرآن دی کمال نا دا ڈک دے که یو سڑی ویزا قرآن پاک کی زدکو ما گیره با اسپینشی سلو کالنا عمر با واوڑی خوا سلو کالنا نم با واوڑی او عمر با ختم شی قرآن نیز دے کی قرآن خزانه دا سمندر دے
دی غانه چې کوم دی د قلندر دی غوفي وای قران ملغلری دا ختميږي نه. ډېر علما په ارمان باندې تللیغه بس دا قران په سینې باندې پروت دی روح ته لاړ شي هغه یو ارمان پاتې شي چې موږ قران یې زده نه کوو. بعضو دا دعا کړل چې الله مال قبر کې یعنی زما دعا قبول کړي چې حالت دا قران پاک ز ګورم ما تلاوت کوم نو چا سوال به کې قبول شي هم دیغه بعضو کې قبرستان کې आवाज راځيغه نو دا دی هغه یو شوق قران سره یو شوق یو مینويغه نو دا د الله کلام دی. حافظان څومره خوش قسمت دي چې دا مکمل قران پاک هغه خپل سینه دي سره سجاو کړی ده او ټول قران پاک دی هغه په سینې کې هغه پروت دی تر دې پورې چې قران خدمت شو کوي هغه لپاره هم ډېر لوی اجر دی ډېر لوی اجر دی. یو ځای کې چې کوم دی نن یو ګلستان کالونی د کوبی یو کسو چې هغه د طالبانو خدمت به کاو هغه وفات شو ټول وای ان لله و انا الیه راجعون. نو که یو سړی د طالبانو خدمت کوي نو هغه لپاره هم اجر دی هغه لپاره هم ثواب دی. نو یو ځای کې دغه شان یو کس لګنن چې څنګه یو خادم د طالبانو د مدرسې هغه خدمت اختیاري هغه د طالبانو غوي به ورته ویغه طالبان دي دا ډیر زیات رواني ښه طالبان چې کوم روان دي هغه تبوس مکو یو ځای کې چا چاول راوړ دي هغه دیګ چاول چې کوم دي طالبانو خو مزه سره دې پورې خوړلې او بیا چې دا دیګ لته تک کنه هغه سړی توبه وخت کړه سم کار وسره وکړ. نو طالبانو سره خبره ډېر زیاته ګرانه ده. نو اګستا سوي هغه تبع غوي ویغه هغه هم ډېر زیات خپه شو چې وګوره زه د خدمت کوم جمعات صفای کوم او په موټر کې خېجو ما جمعات کولاو ما جمعات بندو ما اذان کوم جارو ما پونچو ما نو خدمت کار دا ډېر زیات ګران کار دی. نو یو ځل چې کوم دی هغه سوشل دی خپه شو چې کله خپه شو د شپې خوب ویني نو قیامت قائم شوی دی قائم شوی او خلک چې کوم دی دا روان دي او دا طالبان چې کوم دی دا هم روان دي پولیس رات باندې روان دي ښه دوی چې خیال وکړو وی زمونږ غوی سي شو چې ګوره خو نشته دی وی سره موږ هغې پورې هسې نشو تللی ښه دوی بیا واپس له دې کې دشت چې کوم دی دی ویښ شي ښه د چې کله ویښ شو نو د ده ذهن کلاو شوي چې تاسو ما ته دغه لفظ وایه که څنګه ستاسو مرضي دا ویلی شئ خو بس دا ده ته حقیقت خدای پاک کلاو کړه هغه هسې جنت نه نتله چې دی که زمونږ خدمت کړ دی جماعت خدمت کړ دی نو لہذا موږ هسې جنت ته نشو تللی. نو د دین کار چې کوم دی زما عزتمندو که یو سړی د دین څه قدرې یعنی دین سره منسلک پاتې شو د دین خدمت کوي بیا هم هغه د څه رتبه څه درجه دا بیا میلاویږي دا ورته خامخا میلاویږي. نو دا لس نمونه دي او دارنګې لس د جنکو دي لس د زنانو دي دا موږ ټول لپاره او دا لس صفتونه بعض وخت کې بعض مسلمانانو کې دا لس واړه صفتونه راشي دا ډېر اوږد آیات دی او بعض وخت کې دا صفتونه چې کوم دی چا کې کم صفتونه راشي اوس د اعتکاف والو کې هم دا چند صفتونه دوی راتلی شي لاولنۍ صفت د اسلام دی. نو اعتکاف لپاره اسلام چې کوم دی هغه شرط دی که یو سړی مسلمان نه اعتکاف نشي کولی دا لاولنۍ صفت دی. نو دا صفت اعتکاف والو کې راغی والمؤمنین والمؤمنات ایماندار یعنی ایماندار سړي ایماندار زنانه یو سړی داسې دی چې هغه مسلمان دی لیکن مؤمن نه دی نو بیا هم اعتکاف نشي کولی لکه څومره غیر مسلم دي ښه کارونه کوي لیکن ایمان نشته دی نو اعتکاف والو کې دا صفتونه شته دی دې باندې عمل لري. والقانتین والقانتات یعنی تابعدار سړي تابعدار زنانه نو کمې زنانې چې اعتکاف ته ناستې دي نو د الله حکم سره تابعدار دي د الله حکم مني نو دا صفت باو کې راغی درې شلل. والصادقین والصادقات یو سړی دی جمعات کې اعتکاف ته ناست دی قرآن تلاوت کوي نو ذکر کوي کله وایي سبحان الله کله درود شریف وایي کله مونځ کوي کله وایي الله اکبر نو دا ټولې خبرې رښتیا دي دې آیات باندې عمل لږه دا آیات کې اعتکاف والو باندې چسپا کوي نو دا واقعي چې کوم د اعتکاف والو څومره خوش قسمت دي والصابرین والصابرات صبر کوونکي سړي او زنانو هم اعتکاف ته ناست دي نارینه هم ناست دي هغه زړه دا غواړي چې موږ جمعات نه بار ته لاړ شو اختر موسم را روان دی څوک څه کوي څوک څه کوي لیکن هغه په دې باندې صبر اختیاري کلکوالی اختیاري آیات باندې عمل لغه دا بل ګل دسته راغله والخاشعين والخاشعات د الله نه یره کوونکي سړي او زنانه نو اعتکاف والا چې کوم دی کوشش دا کوي چې موږ نه ضرر نافرمانی ونشي چېرته بار ته چېرته هسې اخبه کړي نو د اعتکاف زموږ مات نشي چېرته دنیاوي خبره ونکړو نو دا وګوره اعتکاف والو باندې آیات فټ کیږي والمتصدقین والمتصدقات خیرات کوونکي سړي او زنانه بعض وخت کې معتکف اعتکاف ته ناسته ماشوم راغی یا بل راغی هغه کجور یو دانه ورکړه تافي ورکړه نو دا هم خیرات دی خپل دی وس مطابق دا هم خیرات دی
والصائمین والصائمات روزدار سړي روزدار زنانا اعتکاف د کوم حضرات ناشتي نو دی روزه ده ولې چې د دین بغیر اعتکاف کیږي نه آیا ټول اعتکاف والو من چسپا شخه والحافظین فروجهم حفاظت کوونکی پاک دامن پاتې کیدونکي خپل د عورت حفاظت کوونکی والحافظات زنانهما نو کومې زنانه چې اعتکاف تناسي دي کوم نارینا هغه چې کوم دی په دې وخت کې هغه حالت ته دایرې نه بعد نشي ورتلې خاون ورته یو ځل اجازه ورکړ دی نو دغه زنانه اعتکاف کې دندې بناستی او که څنګه چې غیر رمضان شانله شادی شده جوړه چې څنګه پاتې کی که دایرې نه بار شله نو روزه ماته شله لہذا د آیات باندې عمل راغی والحافظین والحافظات حفاظت کوونکي یعنی پاک دامن نارینه او زنانه والذاکرین الله کثیرا والذاکرات ذکر کوونکی نارینه او زنانه نو واقعي اعتکاف د جناستی ناغوسګه تسبیح خدای یادې ذکر اذکار کوي نو دا آیات ټول چې کوم دی دا کسړي ګوري اعتکاف والا ډیر زیات خوش قسمت لري مکمل آیات باندې چې کوم دی هغه عمل لازم مکمل آیات باندې دارنګ موږ نور مسلمانانو هم ځان ته وګورو دا آیات مخکې یو ځل ما غور کړو نو چې کوم اسلام آباد کې چې کوم مدرسه شهید شي وا نو واقعي ما چې سوچ کو دا آیات ټول هغه باندې شټ راته او دا صفاتونه چې ما وکړل ټول هغه باندې راتل اوس هم دنیا کې داسې نارینه زنانه شته چې هغه کې د الله سره صفاتونه شته د اعتکاف نه بار هم په کورونو کې بالاخي کې چې هغه اعتکاف ته نه دي لیکن نور اسلام دایره کې پاتې کیږي نو هغه کې هم دا صفاتونه داشته نو لہذا دا یو ګلدسته تاسو مخکې ما پیش کړه هر مسلمان چې کوم د الټراساوند هغه وګوري خپل وګوري چې واقعي د الله سره صفاتونه ما کې شته یا نشته کله الله سره صفاتونه د اسلام ولا صفات د ایمان ولا صفات تابعداري صفات صداقت صبر خشیت او د سخا صفات د روزي صفات پاک دامنۍ او د ذکر دا دی لسخه شیطان سره او کا قصو او دارنګي دا صفاتونه دي لسو نو دا لس واړه صفاتونه یعنی ځان کې راوښتل پکار دي کچې د انسان د کمزوري دی دا ټول صفاتونه نه چا کې پنځه صفاتونه نو بیا هم دې الحمدلله دی وای او دې کوشش وکړي ششته ولګي مخه ته د لاړ شيغه دا نور صفاتونه دي هم ځان کې راوليغه دا نور چې کوم باقي صفاتونه دي دا هم ځان کې راولي او که انسان داسې دی چې کې صرف دوه صفاتونه دي او دا لسو کې دوه دي نو بیا هم سره درجه کې بیا هم دی خو کدی کوشش وکړي د مخې ته یعنی ترقی کولی شي د مخې ته تللی شي او که یو انسان داسې دی چې کې بالکل دا یو صفت نشته دی نو هغه لپاره جړه پکار ده هغه لپاره بیا جړه پکار ده چې یا الله تا چې څه فرمایلی دی که خو ما کې یو صفت هم نشته دی یو ګل ما غاړې ته نه دی اچولی دی ګلدستې نه خو زه محرومه یم نو لہذا دی مکمل انداز سره یعنی کوشش وکړي او دارنګې انشاءالله العزیز سره دې سټیم به پې لګي لیکن کوشش سره که یو لرګی ډېر زیات کوږ دی ذمېدار نه تپوس وکړه هغه به تاسو طریقه وښي کوږ لرګی نیغېږي کوږ لرګی هغه نیغ شي نو دغه شان لکه انسان کوشش کوي ځان منې نو که یو بوډه بالکل شړه ده هغې باندې ته کوشش وکړي هغه به بالکل تازه شي بعد تاسو ګورئ حافظ قرآني قرآن پاک داسې وایي چې ته به وایي چې کوم دی د اوبو په شان رواني نو دا اصل کې محنت کړ دی خپل علاقه یې پرېښې ده د مور پلار هغه د لاس پراټې پرېښي دي او دارنګې قرآن پاک یې زده کړ دی او دارنګې وختي کې باصل دی محنت کړ دی نو بیا هغه یعنی انسان ته یعنی دا قرآن پاک منتقل شي او دا راشي نو دا واقعي ډېر د کمال والا خبره ده موږ ټول لپاره پکار ده دي چې د دې صفتونو زنانه او دارنګې نارینه دا کوشش وکړو او دا لس نومونه موږ ټول ځان له یاد کړو انشاءالله که چېرته دا نه څوک تپوس وکړي ستا خپلانو کې رشتهدارانو کې نو بیا ورته دا نمونه ښیه دا د قرآن مطابق دی څو پورې چې دا نوم د نوم باقاعده اثر دی هغه شان به د هغې اثر وي بیا او که دارنګې که چېرته د دې معلومات ورته نه وي نو بعض وخت قرآن پاک کې نوم به وي خطرناک نوم به ځان لپاره کېږي نو لہذا هغه ته به پته نه وي او دارنګې نوم چې کوم دی هغه به خطرناک نوم وي د هغې معنی به ډېره زیاته خطرناکه وي نو بعض وخت یو نوم بیا پوخ شي نو چې پوخ شي هغه بیا میټاول بیا ډېر زیات ګران دي او که چا شوق بیا ځان له کوم نوم چې ما سورة حجر نه یعنی سورة حجر نه وخو فاصفح الصفح الجمیل هغه نوم ځان له څوک کېږي خو بیا ورته څوک جمیل به وایي لیکن مکمل خو دا نوم که څوک ځان له ږدي نو موقع کې دا پکارېږي الله تعالی دې موږ له توفیق راکړي